ګورئ دوستانو دا ډېر په غور وګورئ دا ویډیو. په دې ویډیو کې هم تاسو ته عکاسي در زده کوم. عکس دې واخیسته او څنګه کولی شئ خپل مصارف وسنجئ، د ابابل وسنجئ او همدارنګه دا نور مصارف وسنجئ. نن به داسې یو کار کوو چې عکاسي به زده کوو او د دې څنګ ته دا به زده کوو چې حتی په افغانستان کې که چېرته موږ امازون غوندې ضرور نه ده چې زرګونه ډالر ولرو او بیا بزنس سټارټ کړو. نه، که چېرته تاسو په افغانستان کې حتی 2000 3000 4000 افغانۍ ولرئ، بهترین کاروبار شروع کولی شئ. که چېرته ادامه ورکوئ 2 میاشتې 3 میاشتې 5 میاشتې 6 میاشتې، مطمئن اوسه هغه چا چې په امازون کې 5000 3000 ډالر سرمایه گذاري کړې ده افغانستان نه، ته په افغانستان کې ښه پروژات جوړولی شئ او ډېرې پیسې ګټی شئ. فقط دا ده چې افغانستان بس موږ داسې فکر کړی چې بس افغانستان د دلته نه کېږي. ولې نه کېږي؟ نن درته دا زه ثابتوم 100%. تر اخره پورې راسره اوسئ. سلامونه او نیکې هیلې. نن به موږ په دا باندې غږیږو د کورس په دې بخش کې چې څنګه کولی شو موږ یوه حرفوي عکاسي وکړو د مختلفو شیانو څخه. ما مختلف پروډکټ راخستی چې څنګه ترېنه عکاسي کولی شو. مثلا یو یې دا ده چې قیمتونو په باره کې حتما تاسو ته غږیږم. قیمتونه ډېر مهم دي چې په څو مې اخیستي، په څو په ابابل کې لیست کولی شو. ډېر د سپورټ سامان مې اخیستي دي، نو یو څو به موږ دلته عکاسي وکړو او غواړو قیمت ګذاري وکړو. قیمت ګذاري باید ډېره حرفوي وي ځکه چې ډېر قیمت هم نه وي او ډېر ارزان هم نه وي چې تاسو پکې ګټه ونه شئ کولی. دغه محصول دی. مثلا راځو په دې نه یو عکاسي کوو. مثلا زه دا دلته ږدم. اول تاسو داسې یو ځای پیدا کړئ چې مثلا یو رنګی، ډېر مهم دی چې یو رنګی. دویم تاسو داسې وکړئ چې که ترایپډ لرئ سیده کنې هیڅ مشکل نشته. دا لړزهګیري دپاره ډېر ښه دی، کنې هیڅ مشکل نشته. په لاس یې اخلئ. زه یم په لاس اخلم د دې دپاره چې تاسو د ترایپډ او نور څه هیڅ شي کمبود ونه کړئ. داسې خپله کمره مو راواخلئ. نه پوهېږم چې تاسو ته ښکاري که نه، خو دې نه زه همزمان ویډیو هم کوم، دا به زه تاسو ته راولېږم. محصول ته یې داسې ښه د لوګو طرف، ساده طرف نه، لوګو طرف داسې ونیسئ او یو عکس واخلئ. یو عکس واخیستل شو، بیا راشئ محصول کولی شئ مختلفو زاویو څخه واخلئ. ولاړې یو دوه عکسونه واخلئ. مختلفو زاویو څخه اخیستلی شئ چې مثلا ما ته همدا 2 کاپي دي. او اوس راځو یو بل شي ته. د دې عکاسي وشوه، فکر وکړه هر څه همدومره عکاسي لري. ما یو ډېر جالبه محصول واخیسته. هغه محصول بل څه نه ده بلکې یو پاور بانک دی، په افغانستان کې جوړ شوی. دا پاور بانک ډېر زما توجه جلب کړه. پرېږده چې لږې تمیز کړم. دا پاور بانک چې تاسو کوم ګورئ، دا یو پاور بانک دی. که چالان دی کوئ تاسو ته دلته ښیي چې تقریبا 12 واټه برق ورکوم. ژوندی برق په همزمان زه په دې باندې 300 ژوندی برق هم تولیدوم. اوس د دې خوبیانې زه تاسو ته ښیم چې دا ما په څو واخیسته، په څو یې کولی شئ تاسو جوړ کړئ او څنګه کولی شئ دا خاص کړئ. دا چې کله ما واخیسته، د دې سره یې ما ته یو دانه دا ګروپ راکړ. دا د ده چارجر دی، دلته یې ورکېږي، له برق څخه چارج کېږي او فکر کوم سولر نه هم کېږي. هغه نفر ویلي خو ما نه دی امتحان کړی. او بل چې ما سره شی دې سره راکړل، یو یې دا راکړ. دا یو چارجر ده، وګورئ، هم ټایپ سی لري هم ګلکسي. او دې ځای نه هم 2 دانې USB لري. په دې کې ورکېږي. دا دی چالان شو. کولی شئ موبایل ته چارج کړئ. دا دی موبایل چارج ته شروع شو. ښه، مقصد مې دا و چې زه تاسو ته پاور بانک وښیم چې مثلا ما اخیستی. نه، مقصد مې یو نور څه دی.
دا پاور بانک ما په 2000 افغانۍ 2 دانې داسې ګروپونه راکړل. یو بل هم و چې اوس په لاس کې هغه نه لرم. یو دا لرې کوم. په 2000 افغانیو کې یو ماته دا چارجر راکړه چې موبایل ته چارج کولی شم. 2 په 2000 افغانیو کې یو ماته چارجر راکړه. 3 او څلورم اصلي شی کوم سره چې زما کار په څو افغانیو شول؟ په 2000 نه ټول. راځئ مونږ دې ته حساب وکړو چې دا که چېرته مونږ خپله تولیدوو په دې به څومره مصرف راشي. د دې دپاره ما بعضې سرچونه کړي چې شاید سرچونو نتیجه هم تاسو ته وایم، خو دې نه مخکې راځه دا را خلاص کړو په دې څومره کار شوی. آیا یو عادي نفر یې جوړوی شي که نه؟ دا یې هم طرحیي ده، دا هم دا نور وسایل. ګوره دوستانو 1 2 3 4 1 2 3 4 3 څو کېږي دلته دوستانو. یو داسې فرصت په دې پاور بانک کې ما پیدا کړ، یعنی یو نه په زرګونو. تاسو باید دا کشف کړئ چې څنګه موږ کولی شو بازار ونیسو. یعنی دا پاور بانک ما د 2000 افغانیو نه قیمت خرڅېده، یعنی په 2200 2300 تر 2500 افغانۍ پورې، خو ما په یو تخفیف سره په 2000 افغانۍ واخیسته. وروسته مې چې راخلاص کړه باور وکړه ډېر ښه پاور بانک ده. یعنی کولی شي ټوله شپه 2 ګروپونه چالان کړي، چارجر درته چالان کړي، حتی برق ژوندی کړي. زه په دې باندې 300 واټه برق ژوندی کوم. دومره یو ښه چارجر ده. د بیټریانو څخه ډېر ښه ده چې ما به مثلا په 3-4 زره افغانۍ اخیستې او بیا به تیزاب کله خراب کله شي. د دې ډېرې خوبیانې دي. نو دوستانو چې کله ما دغه پاور بانک واخیسته را مې وړه چې ومې لیدله بیټریانې چې کومې په دې کې استعمال شوي، دا ټول حساب کتاب مې چې وکړه، بیټریانې چې ما ښې کوالټي بیټریانې په بازار کې پیدا کړې، په دې کې چې کومې استعمال شوي تر 500-600 افغانۍ پورې راتلې. هر یوه تقریبا هغه ښې 50 افغانۍ پورې پیدا کړې. نو 600 بیټریانو نه راغلې وې. 100 افغانۍ دا د ډبي کوم چې ګورئ دا فکر مه کوئ داسې خاص ډبي دي. دا په بازار کې برقیانې پېژني، یو ساده کوتي دي چې د برقیانو دپاره دي، په دیوالونو کې لګئ. بل دا سرې بټن یو د پاسه محصولات دا تقریبا ټول 50 افغانۍ واچوئ. دا کوم دوی چې ګورئ او د هغه سره ګورئ نو دا ټول 1.5 سل دا واچوه. 600 هغه تقریبا دا د شوې 250 افغانۍ. د 100 افغانۍ خو پکې چارجر و 850 افغانۍ. 2 پکې ګروپونه و چې هغې سره به مونږ کو 1050 افغانۍ. بل پکې یو چارجر و د دې خپل چې دی په چارج کو د موبایل نه و، هغه تقریبا مونږ به حساب کو په 100 افغانۍ هغه، یعنی 1150 افغانۍ. ټول فکر وکړه 1200 افغانۍ راغلی. بیا د جوړونې حساب سره که چېرته دا تاسو خپله زده کړئ، جوړې کړئ په کور کې، ډېر اسان کټکاري وکړئ، شیان پکې ځای په ځای کړئ، ربر ټیپ او کاویه او دا شیان باید واخلئ او زده یې کړئ، دا جوړ کړئ. ټول شاید تاسو ته 1200 یا 1300 افغانۍ تمام شي. او که دا تاسو په ابابل کې خرڅ کړئ تر 100 افغانۍ پورې دې پرسې ډیلیوري واچوئ 1400 افغانۍ. او تاسو خرڅ کړئ مثلا په ابابل کې بازار کې تر 2000 جګدي، تاسو قیمت کېږدئ 2000 د فری ډیلیوري په ځان ومنئ. په هر محصول کې تاسو ته حد اقل که هیڅ ګټه ونه کړئ 500 افغانۍ خرڅېږي ټول افغانستان ته ولېږئ. او یو شی چې زه تاسو ته جدي پیشنهاد کوم او تاسو مې خواهش ده ډېرې ګټې ته مه ګورئ. مثلا ضرور نه ده تاسو راشئ په دې کې 500 یا 600 افغانۍ وګټئ. ګټې مو وسنجوئ تر 200 افغانۍ پورې 1.5 سل، ځکه تاسو مصرف راغلی، شی مو جوړ کړی 200 الا 300 یا د هغې نه هم کم. ځکه که چېرته تاسو ګټه کمه وکړئ فروشات ډېرېږي. فروشات که ډېرې نو پوهېږئ چې څه شی کېږي. نو که ورځ کې تاسو 1 یا 2 دانې دا خرڅ کړئ د یو کارګر پیسې مو وګټلې. که چېرته دا ورځ کې 2 3 4 ابابل د دې پوتانشیل لري چې په ټول افغانستان کې مثلا په سیزن کې ورځ کې تر 100 یا 0 پورې خرڅ کړي. هیڅ لیمټ په ابابل کې نشته، مخصوصا که تاسو سبسکرپشن اخیستی هیڅ مشکل نشته. تاسو که ورځ کې مثلا
100 افغانۍ مو ګټئ ورځ کې مثلا 10 دانې خرڅ کړئ تاسو غټغه وکړئ که 200 وګټئ ورځ کې 10 یا 20 دانې خرڅ کړئ پوهېږئ څه شی کېږي که ټول ژمې تاسو 10 خرڅ کړئ پوهېږئ څه شی کېږي زه دا حساب نه کوم دا تاسو خپله وکړئ ځینې حسابونه ضرور نه ده زه مقصد مې دا نه ده چې صرف دا جوړ کړئ مقصد مې دا ده چې داسې ډېر فرصتونه تاسو پیدا کولی شئ دا یو ان سمارټ پاور بانک تاسو کولی شئ سمارټ جوړ کړئ ډېر شیان نور جوړ کړئ همدارنګه ما په دې یو وای فای راوټر اخیسته چې موږ ته یو نفر د وای فای والا راوړه په 2300 که 1500 افغانۍ 2500 افغانۍ او هماغه راوټر ما په یو ځای کې پیدا کړلې باور به مو ونشي په 900 افغانۍ یعنی که تاسو چېرته راوړئ په 1.5 لیست کوئ نو تاسو څه فکر کوئ هغه سړي نه دی اخلي که تاسو نه اخلئ نو سلاماً تاسو نه اخلي دا فرصتونه تاسو باید کشف کړئ او په دې باندې باید کار وکړئ نو داسې ډېر فرصتونه نور دي چې باید کار وشي نو منتظر یم چې تاسو څخه په ابابل کې ښه پلورونکي جوړ شي او ښه پیرودونکي هم جوړ شي هم واخلئ هم خرڅ کړئ نو د دې څخه زیات تاسو ته زه څه شی معرفي کوم فکر وکړئ د امازون نه زیاتې پیسې په افغانستان کې موجودې دي صرف دا ده چې تاسو ښه تبلیغات وکړئ ښه یې خرڅ کړئ او ښه محصول انتخاب کړئ ښه محصول انتخاب مې درته وښوده ثبت نامونه مې درته وښودل عکاسي مې درته وښوده اوس څنګه تبلیغات کولی شو دا به زموږ راتلونکي کورس بخش همدا وي ښاد بریالي او کامیاب اوسئ د اوس مهال دپاره